کیسه د استرالیا د ګڼ ځنګل څخه پیلېږي چیرې چې د ټورنټ مایننګ په څیر د کان کیندنې کمپنۍ ډیر وخت کار کاوه ځنګل وهل کېده او هر څه ککړېدل د همدې له امله د سیند اوبه ډېرې زهرجنې شوې وې کمپران د کیمپ کولو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو ستونزه یوازې زهرجنې اوبه نه وې په یوه خیمه کې خو موږ د ځینو کسانو مړي وینو چې په ډېرو بدې څېرې اوښتې وه د دوی د حالاتو داسې ښکارېده لکه څوک چې په ډېر بېرحمۍ سره وژل شوي وي دا ټول څنګه وشول او چا وکړل ځواب به وروسته څرګند شي سلام ملګرو زه ورور هغه یم او نن تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یو لکه څنګه چې تاسو زموږ سره په فیسبوک کې ملګري یاست همداسې زموږ سره په یوټیوب کې هم ملګري شئ ویډیو لایک او شیر کړئ مننه راځو خپلې کیسې ته دلته تر ټولو ناڅرګنده شریفه مادي خپله دنده ترسره کوله د هغې پلار هم پولیس و او د هغه د ښو کارونو له امله د ښار خلک مادي ډېره خوښوي د مادي پلار د ښار لپاره ډېر ښه کارونه کړي وو موږ د مادي دا خبرې ډېرې اورېدلې دي چې وایي زما پلار زما د ژغورلو پر مهال شهید شو هغه یوازې زما نه بلکې د ټول ښار اتل و مادي تر اوسه هم پر دې پښیمانه ده وروسته یو سړی ښکاره کېږي چې نوم یې شمیټي دی هغه د خپل سپي رافیل سره ښکار ته راغلی و کله چې هغه سپی د کوم حیوان موجودیت احساسوي نو ورو ورو مخکې ځي همدا چې د ډزې کولو پر وخت را رسېږي سپی یې په لوړ غږ غپا پیلوي شمیټي هغه له پامه غورځوي او په خپل ښکار تمرکز کوي ناڅاپه د هغه سترګې په یو څه لویږي ویره په ښکاره ډول د هغه په څېره کې لیدل کېده هغه ډزې کوي خو چې څه وشول نه ښودل کېږي په همدې وخت کې مادي په ښار کې وه هغې له عامو خلکو سره خبرې کولې چې لږ وروسته یو وېرېدلی شمیټي هلته راځي هغه مادي سره خبرې کوي ډېر وېرېدلي حالت کې ورته د پیښې کیسه کوي هغه وایي چې یو ډېر لوی او وحشي کنګرو پرې حمله وکړه داسې ښکارېده لکه یو پیری چې پرې ننوتی وي شمیټي په ویره وایي چې دلته د ټولو ژوند په خطر کې دی ځکه دا عادي کنګرو نه و هغه ورته وایي چې ما نږدې ډز پرې وکړ خو کنګرو بیا هم ژوندی پاتې شو هغه سپی هم ورک شوی دی او ګمان یې کاوه چې هماغه کنګرو به وژلی وي شمیټي لږ څه لیونی ښکارېده هغه د ویتنام په جګړه کې هم جنګېدلی و او اوس زوړ شوی و له همدې امله د خلکو په خبرو چا باور نه کاوه مادي هم د هغه خبره جدي ونه نیول او فکر یې وکړ چې هغه نشه دی نو ځکه یې ورته وویل چې خپل موټر دې د سړک له منځ څخه وباسه اوس د هغه یو شرابخانې ته ورننوته هلته دوه کسان ټوم او ریکي په نشه کې له یو بل سره جنګېدل میډي چې کله هڅه وکړه هغوی ودروي هغوی هم د هغې سره بد چلند وکړ نو ځکه میډي د هغوی د موټر کیلي ورڅخه واخیسته او په غوسه یې ورته وویل چې پر پښو باندې کور ته لاړ شي وروسته میډي له خپل ترور ډونا سره خبرې کولې چې په اصل کې د شمیټي پخوانۍ مېرمن وه میډي ډونا ته د کنګرو کیسه کوله خو ډونا پرې خاندي هغې هم فکر کاوه چې د شمیټي رواني حالت سم نه دی ښایي د همدې له امله یې هغه پرې ایښي و ماښام چې شو موږ وینو چې ټوم او ریکي کور ته روان دي ریکي ټوم ته وایي چې زه غواړم ادرار وکړم نو ټوم د هغه لپاره څراغ بلوي خو نن ورځ ځنګل عجیبه و ځکه عموما شاوخوا وړې ځناورې وې کله چې څراغ په بوټو واچاوه نو دوه ځلېدونکې سترګې ښکاره شوې چې له بوټو څخه یې کتل هغوی ویرېږي تر دې وړاندې چې څه وکړي کنګرو پرې حمله وکړه او هغوی یې ټوټې ټوټې کړه هلته څوک نه و چې د هغوی چغې واوري بله ورځ میډي ته له ډیو څخه زنګ راځي هغه د ټوم او ریکي مړ لیدلی و مادي چې ډېره خفه کېږي په زړه کې ځان ملامت کړي ځکه هغې دواړو ته د پښو د تګ سزا ورکړې وه د مړو سره ډېر بد چلند شوی و میډي ګمان کوي چې دا د کوم وحشي ځناور حیوان کار دی خو عجیبه خبره دا وه چې هغه حیوان ښکار کړی و او خوړلې یې نه وه یوازې یې وژلې وه ډونا وایي ښایي د لیوانو یوې ټولۍ یا ښایي کوم سمساره دا کار کړی وي اوبه هم له دې ځای څخه لرې وې خو دوی وایي دا هر څه داسې ځواکمن حیوان کړي چې دوه تنه یې دومره په اسانۍ سره وژلي دي میډي وایي کیدای شي موټر پرې تېر شوي وي او بیا وحشي ځناورو خوړلي وي خو ډونا ورته وایي امبولانس د ځناورو ډاکټر ته زنګ ووهه خو میډي وایي دا ناشونې ده ځکه امبولانس دې ځای ته نه راځي او هغوی د مړو لپاره نه لیږل کېږي د جنازو ډاکټر هم د ځنګل د اور له امله نشي راتلی همدغه وخت کې سمیټي راځي هغه ژاړي او وایي ولې څوک زما پر خبره باور نه کوي دا د هغه زومبي کانګرو کار دی ډونا پر هغه غوسه کېږي او وایي دلته دوه کسان وژل شوي دي خو ته مسخرې کوې میډي ترې پوښتنه کوي چې ته دلته د جرم په ځای کې څه کوې شمیټي ورته وایي چې هغه لا هم د خپل سپي په لټه کې دی هغه هڅه کوي چې میډي ته په ځمکه کې د هغه نښې وښیي هلته د هغه کنګرو د پښو نښې وې چې اوس ډېرې لوی شوي وې خو میډي ورته وایي چې له دې ځایه لاړ شه سمیټي په خپګان کې ځي میډي هغه دوه مړي د څېړنې لپاره لیږي ډاکټر هم حیرانه کېږي ځکه نه هغوی د کومې وسلې په وسیله وژل شوي وه او نه هم د پیښې کومه نښه وه نو پوهېدل یې ګران و چې دا چا کړي دي او سمدې وخت کې میډي ته د خپل همکار ټلیفون راځي هغه د روبن ویلمس د قضیې څېړنه کوله روبن د ټورنټ مایننګ کارکوونکی و او د وړو غلاو ترڅنګ د څو وژنو تور هم ورباندې و میډي ژر ډیو ته زنګ وهي او وایي چې روبن وپوښتي کله چې میډي له روبن سره ویني هغه څخه پوښتنه کوي چې د تېر ماښام چیرته وې روبن ځواب نه ورکوي او وایي زه خپل وکیل راغواړم
د دې خبرې وروسته مهدي پرې شک کوي او هغه نیسي. په شپه کې ټول په شرابخانه کې د دې په اړه خبرې کولې. ټول وېرېدلي وو. یوه بوډۍ ښځه وایي چې خپل زوی ته مې ویلي تر څو چې خطر ختم شوی نه وي په شپه کې مو تمرین نه کوي. مهدي خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور خطر نشته ځکه مجرم زندان کې دی. هغه ټرای ته وایي چې خپل تمرین ته دوام ورکړه او هغه یې هم قبلوي. خو ډېر ژر ټرای هم د هغه کنګرو ښکار شو. کله چې ماښام چکر ته وتلی وو د ټرای مور یې په کور کې تمه کوله. خو چې ډېر وخت تېر شو او هغه رانغی نو مهدي ته زنګ وهي. مهدي ژر ځنګل ته ځي. هلته یې مور د خپل زوی له مړي سره ناسته وه. کله چې مهدي هلته رسېږي د ټرای مور ورباندې غوسه کېږي که چې ټرای ته هغې اجازه ورکړې وه چې بهر لاړ شي. مهدي ډېره خفه کېږي ځکه چې د دې د غفلت له امله د یو هلک ژوند له لاسه ورکړی شو. اوس هغه سمیټې ته ورځي ځکه د ټرای په مړي هماغسې نه شوې لکه د نور پر مړو چې وې. مهدي ډېره خفه کېږي ځکه د خپلو خلکو سره یې مرسته نه شوی کولی. بیا سمیټي هغې ته یوه کیسه کوي د یوې پخوانۍ بلا کیسه چې یو شیطاني ځواک و. مهدي چې دا واوري وایي سبا به یوه ډله جوړ کړو او د هغه کنګرو ښار ته به وځي. سمیټي لږ ارام شي او حاضرېږي چې سبا ورسره لاړ شي. ټول د رضاکارې ډلې سره یو ځای کېږي او په ځانګړې توګه د ماینینګ کمپنۍ کارکوونکي دیو هم ورسره و. هغه وایي دا خلک د ده مسؤلیت دي. دیو او د هغه ډله په جیب کې یوې خواته ځي او مهدي د ډونا او سمیټي سره بلې خواته ځي. تر غرمې پورې څه نه پیدا کوي او لږ ناهیله کېږي. ماښام کېدو ته نږدې و نو مهدي وایي دا به د دوی وروستی تمځای وي. هلته دوی د یو کیمپ ځای ته ورسېږي. دا هماغه کیمپ و چې د کیسې په پیل کې مو لیدلی و. مهدي هغه دوه مړي ویني چې حالت یې ډېر خراب و. دا چې ویني مهدي ویریږي او باور کوي چې دا هر څه دي خو ډېر خطرناک دي. لږ وروسته شپه شي نو دوی پرېکړه کوي چې باید بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي. په لاره کې یو لوی حیوان د سړک په منځ کې پروت و. کله چې دوی ورنږدې شي هغه یوه غوا وه چې د هغه زومبي کنګرو لخوا خوړل شوې وه. همدا وخت دوی خلکو ته وایي چې څراغونه مړه کړي ځکه هغه پوهېږي چې بلا دلته شاوخوا شته. کله چې هغوی دا واورېدل ټول خلک ویریږي. ناڅاپه هماغه کنګرو پرې برید کوي چې د ډیف 3 ملګري وژني. هغوی پرې ډېرې ډزې وکړې خو پر کنګرو هېڅ اثر نه کوي. کنګرو د ډیف د وژلو لپاره راځي خو ډیف په هماغه وخت کې خپل موټر جیپ ته خېږي او تېښته کوي. خو د ویرې له امله جیپ نشي کولی کنټرول یې کړي او ټکر کوي. کله چې مهدي سمیټي او ډونا هلته رسېږي ډیف مخکې له مخکې مړ شوی و. دا لیدل مهدي ته ډېر دردناک و ځکه د هغه خلک یو په یو سره وژل کېږي او هغه هېڅ نشي کولی. هغه لا د دې د مرګ څخه نه ووتلی چې د پلار د مرګ یادونو یې زړه خوږوي. هغې ته داسې ښکارېده چې پلار یې د ژغورلو لپاره سیند ته ټوپ کړی و. سمیټي هغې ته رښتیا وایي چې ستا پلار نشه و. پښه یې په ډبره ښویدلې وه او ډوب شوی و. مهدي باور نه کوي. سمیټي ورته وایي ته په خپله فکر وکړه. ته یو ډېره ښه لامبو وهونکی وې نو ولې به ستا پلار د ژغورلو لپاره تا ته در ټوپ کوي. هغوی لا خبرې کولې چې کنګرو یو ځل بیا برید کوي. مهدي پرې ډزې کوي خو لکه د تل په څېر پر کنګرو هېڅ اغېز نه کوي. بیا هڅه کوي چې جیب پر باندې وخېژوي خو کنګرو ځان ژغوري او د هغې جیب ټکر کوي. اوس بله لار نه پاته کېږي. پر پښو روانېږي. هغوی په سختۍ سره ځان د سمیټي کور ته رسوي. اوس باید ښار ته خلکو ته خبرداری ورکړي. راډیو کار نه کاوه. د څراغ لګولو لپاره دوی اړ وه چې جنریټر ولګوي چې هغه له کور څخه د باندې پروت دی. دا ډېر خطرناکه کار و. نو مهدي ورغله. هغه وېرېده. په همدې وخت کې د سمیټي سپی راغلی. مهدي ورسره شوه او هغې ته یې ډاډ ورکړ. هغې ژر جنریټر چالان کړ او بېرته راغله. سمیټي ډېر خوشحاله شو چې خپل سپی یې ولیدی. کله چې څراغونه روښانه شول ډونا هڅه وکړه راډیو له لارې پیغام ورسوي خو هېڅ چا راډیو نه اورېده. هغوی پرېکړه وکړه چې باید ښار ته لاړ شي. مهدي د بیټرۍ راوړلو لپاره یو ځل بیا بهر ولاړه خو دا ځل کنګرو مخامخ ورغلی. هغوی په ډېره سختۍ سره ځان وژغوري او وتښتېدل. هغوی مستقیم ښار ته لاړه. یوې شرابخانې ته لاړل چې خلکو پکې خوشحالۍ کولې. کله چې دوی د کنګرو خبره وکړه خلک ووېرېدل. لږ وروسته کنګرو هم ښار ته راورسېدی. مهدي خلکو ته وویل باید ټول یو ځای ودرېږو. هغوی ژر د شرابخانې سامان راواخیست او دروازه یې په وتړله. بیا د پولیسو سایرن واورېدل شو او ټولو ته لږ هیله پیدا شوه خو یوازې یو افسر راغلی و. هغه پولیس نه پوهېده چې دلته د څه بلا سره مخ دی. پولیس له موټر راووتی. پر مهدي غږ وکړ خو نه پوهېده چې ولې دلته ټول خاموش دی. په همدې وخت کې کنګرو پرې برید وکړ او هغه یې وواژه. بیا بلا د شرابخانې دروازې ته راغله. سمیټي ټولو ته وویل چې زیرخانو ته لاړ شي خو مهدي نه تله. هغې خپله سلا په لاس کې ونیوه او همدلته یې انتظار کاوه. ډونا ورته وویل چې خپل ژوند په خطر کې مه اچوه. خو مهدي هغوی ته وویل چې تاسو لاړ شئ. خو بیا هم سمیټي او ډونا یوازې پرې نه ښوده او د میز تر شا پټ شول. کنګرو راغی او پر هغوی یې حمله کول. سمیټي د هغه د پام اړولو لپاره لرګی وغورځاوه خو ناڅاپه د سمیټي سپي له درخانې د دننه څخه غپا پیل کړه او کنګرو د هغه طرف ته ور روان شو. اوس مهدي باید ورسره مخامخ شي. هغې ټولې ډزې پرې وکړې خو هېڅ اغېز یې نه ورکاوه. مهدي نه پوهېده چې څه وکړي. په همدې وخت کې ډونا هغه زنګوله وشرنګول چې د بلا فکر یې خراب کړ. سمیټي مهدي ته یو تبر ورکړ. هغې په ډېره تیزۍ سره د کنګرو په سر باندې وار وکړ. په دې ډول دا کنګرو مړ شو. ټول خوشحاله شوه. مهدي هم اوس خپل تېر وخت ومنئ. که څه هم د هغې پلار څنګه مړ شوی وي خو تل به د هغې اتل وي.
وروسته صحنه کې ښودل کېږي چې هغه کسان چې کونګرو خوړلې وه اوس بیرته راژوندي شوي دي او په نورو خلکو بریدونه کوي. یعنې دا وایرس اوس انسانانو ته خپور شوی دی. دا هر څه د ککړتیا له امله پیل شوي وو. دا د دې فلم پیغام و. نو دا و د ریفي فلم کیسه. هیله لرو چې زموږ ویډیو به مو خوښه شوې وي. مننه.